معززو مسلمانانو، رب کریم دی زمنګ او ستاسي راتګ دغه جمعات ته د عظیم فریضه ادا کولو لپاره قبول او منظور کی. دا چې مونږ او تاسې په دې جمعات کې جمعې مانځه ته راغلي یو، دا دلالت په دې کوي چې مونږ او تاسې د الله سره مینه ده. ځکه په دغه ګرمۍ په دغه مشکلاتو کې چې مونږ او تاسې د لرې ځایونو نه دې جومات ته حاضري کوو، نو دا مونږ او تاسې ته په ډاګه کوي چې مونږ د اله العالمین سره محبت لرو، ځکه جمع شوي یو. او بل دا مونځ چې دی دا هغه عبادت دی چې روزمره مونږ او تاسې ادا کوو، چې څومره آسانه کار وي او چې روزمرې سړی تنګېږي، خو دا زمونږ او ستاسې محبت دی چې هره ورځ مونږ اله العالمین ته 15 ټیمه جمعات ته حاضري کوو، هلته مونځ ادا کوو. دا د محبت نه سوا هېڅ نشي کېدی. هغه څوک چې اله العالمین سره محبت نه لري هغوی دا مونځونه 15 ټیمه نشي کوی، هغوی باندې ډېر دروند شي. دا نو چې څوک 15 ټیمه مونځ ادا کوي په جماعت سره، نو تاسې په ګواهي وکئ په دغه شخص باندې، په دغه سړي باندې چې دی د الله سره مینه لري. نو رب کریم دې زمونږ او ستاسې دا محبت خپل دربار کې قبول او منظور کړي. دا چې وخت مختصر دی، نو صرف یوې خبرې ته اشاره کوم چې هغه بخښنه کول دی. موضوع طولانی ده او تاسو ته مختصر ویم. مونږ او تاسې ته اسلام د ورورولۍ، خواخوږۍ، د مینې محبت، د ژوند تیرولو توصیه کړې. قرآن کریم کې اله العالمین مونږ او تاسې ته څه فرمایي؟ انما المؤمنون اخوة، بېشکه مؤمنان چې دي دا سره ورونه دي، دا ورونه دي سره. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي المسلم اخو المسلم، یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی، یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی، که نارینه دي که دا زنانه دي، چې په اسلام کې داخل شي دا سره ورونه او خویندې دي. اوس چې ژوند تیریږي، په دې ژوند کې خامخا چا سره څه حساب راځي، خامخا چا سره ستا څه لانجه راځي، خامخا ستا به چا سره اړیکې خرابې شي، خامخا تا باندې به څوک ظلم کوي او خامخا تا نه به په چا ظلم کیږي. نو په دغه شیانو چې ته په بل چا ظلم وکړي یا څوک په تا ظلم وکړي، څوک ستا احترام ونه کړي، ستا عزت ونه کړي، ته د بل احترام او عزت ونه کړي، نو خامخا د اخوت هغه تار چې کوم دی هغه زیانمن کیږي. څه مطلب؟ هغه ورورولي چې د اسلام تقاضا ده هغه کې نقصان راځي. ته چې ما سره څه لانجه وکړي یا زه ستا قدر ونه کړی شم، ستا ادب ونه کم، نو خامخا زما او ستا په ورورولۍ کې نقصان راځي. اوس دې لپاره چې دا زمونږ او ستاسې ورورولي ټینګه شي او باقي پاتې شي، کوم چې اسلام مونږ او تاسې ته توصیه کړي، کوم چې اسلام مونږ او تاسې ته امر کوي چې دا مسلمانان یو بل سره ورونه دي او د اخوت ژوند تیروي، نو دې لپاره چې دغه ورورولي زمونږ او ستاسې قایمه وي، نو عفوې ته ضرورت دی. عفوې ته ځکه ضرورت دی، حدیث شریف کې راځي هر یو بنی آدم خطاکاره دی،
د هر بني آدم نه دا چې موږ او تاسې په جومات کې څومره کسان ناست یو یا باندې دي دې ټولو نه خطا کېږي څوک هم د خطا نه پاک نه دی یا به تا نه خطا کېږي یا به ما نه زه تاسو ته یو څو خبرې د عفو متعلق کول غواړم عفو دې ته وایي چې څوک در سره بد وکړي او ستا ښه وسم ورسره رسیږي ښه د طاقت هم شته چې بدل ترې واخلې خو هغې نه تیر شي ګذشت یې وکړي دې ته عفو وایي قرآن کریم کې الہ العالمین څه فرمایي فمن عفا واصلح فاجره علی الله پس چا چې عفو وکړه اصلاح یې وکړه صلح یې وکړه فاجره علی الله الہ العالمین فرمایي د اجر په الله دی اندازه یې نشوه معلومه داسې ونه ویلي چې د دنیا قدر ته اجر دی یا د غرونو په اندازه یې اجر دی یا بل مثال یې ویلی وی نه بلکې الہ العالمین وفرمایل فاجره علی الله د اجر په الله دی نو تاسو فکر وکئ الہ العالمین هغه بادشاه دی چې ټول هر څه د هغه په واک کې دي نو قیامت کې به خامخا د دغه کس چې چا عفو کړي چاته یې بخنه کړي نو دته الہ العالمین به څه اکرام او څه عزت ورکړي څومره مقامات به جنت کې ورته ورکړي یو روایت کې راځي حسن صاحب نه هغه مبارک فرمایي یقال یوم القیامه قیامت په ورځ به آواز وکړی شي لیقم من کان له علی الله اجر اے د قیامت خلکو په تاسو کې چې د چا په الله اجر وي هغه د پاسېږي قیامت کې به دا آواز کېږي محشر میدان کې چې اے خلکو په تاسو کې که د چا په الہ العالمین باندې اجر وي هغه دې راپاسېږي فما يقوم الا انسان عفا دغه وخت کې به هیڅوک هم نه پاسېږي مګر هغه سړی به پاسېږي چا چې عفو کړې ده ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي فمن عفا واصلح فاجره علی الله چا چې عفو وکړه او صلح یې وکړه د اجر په الله دی نو چې چا په دنیا کې عفو کړی وي نو هغه به قیامت په ورځ جګیږي الہ العالمین ته وایي چې ما عفو کړې ده زما اجر په تا دی بیا به الہ العالمین دوی په خپلو نعمتونو سره نازوي نو عفو او بخشش کول دا دومره اجر لري چې آیت کریمه کې اندازه او حد معلوم نشو د الہ العالمین په نومونو کې چې تاسو قرآن کریم وګورئ اسماء الحسنا یو نوم پکې دا دی چې هغه عفو کوونکی ذات دی الہ العالمین خپل عفو کوي دا نه ګورئ تاسو موږ او تاسې ورځې څومره د الله نافرماني کوو څومره د الله احکامات ماتوو څومره د الله نافرمانیانې موږ او تاسې نه کېږي دا موږ او تاسې مسلمانان پرېږده دا کافران الہ العالمین ته کنزلم کوي الله ته اولاد هم ثابتوي الہ العالمین ته بد رد وایي خو بیا هم ورته الله رزق هم ورکوي مال هم ورته ورکوي دولت هم ورکړی اوس ورته عفو کوي کافر دپاره د الہ العالمین په صفاتو کې الرحمن چې راځي دې لاندې علما کرام لیکي وایي الہ العالمین رحیم ذات دی بخونکی ذات دی په دنیا کې په کافر او په مسلمان دواړو باندې رحم کوي مسلمان تم رزق ورکوي مسلمان تم گاڑی ورکوي مسلمان تم جایداد ورکوي مسلمان تم قسمه قسم نعمتونه ورکوي خو کافر ته هم ورکوي دنیا کې هر چې د آخرت معامله دغه جدا ده چې رب کریم مؤمنانو ته جنت تیار کړي او کافران به جهنم ته ځي نو الہ العالمین هغه ذات دی چې خپله بخنه کوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک تاسو واقعات اوریدلی چې هغه مبارک څومره به خپل مقابل جانب بخنه کوله د غزوه احد تاسو د احد غزا قصې اوریدلې دي مبارک ته څومره تکالیف ورسېدل د مبارک تره حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید شو
کافرانو د هغه غوږ او پوزې قطع کړې کټ کړې. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غاښونه شهیدان شول، مخ مبارک زخمی شو، شونډه یې زخمی شوه، دومره تکالیف ورته ورسېدل. نو بیا مبارک څه فرمایي؟ اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. یا الله زما دې قوم ته بخنه وکړي، دوی نه پوهېږي. بیا یې خیرانه کوله. صحابه کرام مخکې کېدل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره تکلیف کې خیره وکړه کافرانو ته. مبارک دعا کوله چې اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. یا الله زما دې قوم ته مغفرت وکړي، هدایت ورته وکړي، دوی نه پوهېږي. هغه د طائف واقعه هم تاسو اورېدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا ژوند چې دی ټول د عفو نه ډک و، بخشش به یې زیات کولو. د آخري واقعه وایم، یو ورځ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو کې ناستو، وی خندل. چې مبارک وخندل، صحابه کرامو په دې باندې تعجب وکړو چې چا سره خبره نه ده کړې، دا ولې مبارک همداسې وخندل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک وړاندې شو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې مبارک څه وجه وه چې تا وخندل؟ تا مسکا وکړه او هیڅ خبره نه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وایي چې زما د امت دو کسانو، زما امتیان دو کسانو د الہ العالمین وړاندې، یو پکې ظالم و بل پکې مظلوم. دی مظلوم ویلي چې یا الہ العالمین دغه ما سره چې کوم کس نه دی، دا زما مسلمان ورور، ده په ما باندې ظلم کړی دی، او اوس ما ته د ده چې کوم بدله وي هغه بدله به ده نه واخلي، ظالم نه، او ما ته وی راکړي. الہ العالمین ورته وویل دی مظلوم ته چې مظلومه دغه ظالم چې تا سره ناست دی، مسلمان دی خو ظالم دی، چې تا سره ناست دی، د سره خو نیک اعمال هم نشته چې تا ته یې درکړي، د سره څه معامله کوې؟ مظلوم الہ العالمین ته ویل یا الله که د ده نیک اعمال نشته خیر دی، زما ګناهونه راواخله او په ده باندې واچوه. الہ العالمین خود مختار ذات دی، هغه هر څه کوی شي. هغه دی مظلوم ته وویلې چې مظلومه ته بره وګوره لږ. دی مظلوم چې بره وکتل، الہ العالمین ورته وایي څه ګورې؟ مظلوم ورته وایي یا الہ العالمینه زه ګورم چې د سرو زرو ښارونه دي او د سرو زرو بنګلې دي او د هغوی احاطه چاردیوالي د هغوی د ملغلرو څخه جوړه ده او ډېر قیمتي ځای دی. یا الہ العالمینه لأي نبي هذا، دا کوم پیغمبر ته تا جوړ کړی؟ لأي صدیق هذا، دا کوم صدیق لپاره، کوم ولی لپاره، یا کوم رښتونی انسان ته تا جوړ کړی؟ لأي شهید هذا، یا الله دا ښایسته ځای، دا ښایسته بنګلې، دا ښایسته ښارونه د سرو زرو، دا کوم یو شهید ته تا جوړ کړي دي؟ نو رب کریم ورته وفرمایل لمن اعطى الثمن، ای مظلومه دا هغه چاته ورکوم، دا ښارونه، دا د سرو زرو بنګلې هغه چاته ورکوم چا چې د ده قیمت ادا کړ، چا چې پیسې ورکړي د دوی. مظلوم الہ العالمین ته وویل یا الله د دومره قیمتي ځای هېڅوک توان نه لري، چا سره هم دومره پیسې نشته، چا سره هم دومره مال او دولت نشته چې دغه د سرو زرو ښارونه، د سرو زرو بنګلې واخلي. نو الہ العالمین ورته وویل چې ته یې اخیستی شي مظلومه. چې داسې وویلې نو مظلوم وویل یا الہ العالمین هغه کومه طریقه ده، هغه کوم کار دی چې زه یې وکړم
چې دا د سرو زرو ښارونه دا سرو زرو بنګلې زه واخلم. نو رب کریم ورته وفرمایل چې دغه ستا مسلمان ورور چې دی ظالم دته بخښنه وکړه، خیر دی دته بخښنه وکړه، زه به دا ماڼۍ دا سرو زرو ښارونه او دغه کوم شیان چې تا ولیدل چې سرو زرو بنګلې وي او چاردیوالي د هغوی د ملغلرو څخه وه، قیمتي کاڼي وو، دا ټول تا ته درکوم. مظلوم ډېر خوشحاله شو. نو الہ العالمین ته وویلي چې بس معاف کړی مې دی، بلکل عفوه مې ورته وکړه ظالم ته. چې داسې وویلي نو الہ العالمین خو ډېر رحیم ذات دی، د مظلوم ته ویلي چې د ظالم چې تا معاف کړی دی ما معاف کړی، لاس نه یې ونیسه او جنت ته یې ویسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا حالت چې ولیده نو هلته صحابه کرامو کې ناست وو، ویې خندل. حضرت عمر صاحب ته وایي چې دې لپاره ما وخندل چې دغه دوو کسانو دا واقعه ما ته عجیبه ښکاره شوه او ما ته یو خوښوونکې واقعه معلومه شوه. نو تاسو دا یوازې هغه دوو کسانو ته دا فضیلت نشته، دا چې موږ او تاسې مسلمانان یو او ژوندي یو په دې دنیا کې یو، دا زموږ او ستاسې د عمل وخت دی. تاسو هم داسې ده که تاسو کې د چا سره لانجه راغله، چا در سره زیاتې وکړو چې عفو مو کړه، دغه د سرو زرو بنګلې شته، خو که چا درته څوک درکړه او تا هم بل څوک کش کړه، ګوره دا بنګلې مې څه خطا کړې. تر اوسه هم چې چا سره لانجه راغلې ده بدله هم ترې اخیستې ده، نو تاسو فکر وکړئ چې دا د سرو زرو بنګلې د سرو زرو دا ماڼۍ دا ټول تاسې ختم کړي دي. آینده کوشش وکړئ چې چا سره هم لانجه راتله خامخا لانجې راځي، دا به داسې نه وي چې څوک به لانجې نه کوي، خامخا چا سره مشکلات راځي حسابي راځي، نو تاسې کوشش کوئ چې عفو یې ته ترجیح ورکوئ، چې تاسو عفو وکړه د هر یو کس ته، که غریب وي او که مالدار وي، نو الہ العالمین به ورته هغه د سرو زرو بنګلې د سرو زرو ښارونه ورته ورکوي. نو دا چې ګرمي هم زیاته